السلام علیکم خواږو لیدونکو، په خیر راغلی. یو ځل بیا درته هرکلی وایم په نوي درس او نوي ویډیو کې. هیله مند یم چې تېرې شوي ویډیوګانې او درسونه به تاسو تعقیب کړي وي او څه به مو ورڅخه زده وي. راځئ په دې ویډیو کې یو ځل بیا یو څو مهمې، ضروري او ښایسته جملې در باندې زده کړم، کومې چې تاسو به یې په زده کولو سره په هغې باندې زیات مشکل حل کړئ او انګلیسي به مو نوره هم ورسره قوي شي. نو راځئ چې جملې باندې شروع وکړو. اوله جمله They should come on time. They should come on time. دوی باید په خپل وخت راشي. They should come on time. دوی باید په خپل وخت راشي. Where is your another friend? Where is your another friend? هغه بل ملګری دی چیرته دی؟ Where is your another friend? هغه بل ملګری دی چیرته دی؟ بله جمله Is this enough? Is this enough? آیا دغه بس دی؟ Is this enough? آیا دغه بس دی؟ بله جمله Teach me English. Teach me English. Teach me English. ماته انګلیسي راوښیه یا ماته انګلیش را زده کړه. Teach me English. بله جمله I will teach you English. I will teach you English. زه به تا ته انګلیسي در زده کړم یا به زه تا ته انګلیسي در وښیم. I will teach you English. بله جمله Whose car is that? Whose car is that? هغه د چا موټر دی؟ Whose car is that? هغه د چا موټر دی؟ You should listen me. You should listen me. You should listen me. تاسو باید ما ته ضرور غوږ ونیسئ. You should listen me. تاسو باید ما ته غوږ ونیسئ. ګرانو دوستانو، دغه یو څو جملې چې تاسو ته مې راوړې په دې ویډیو کې، خدای دې وکړي چې تاسو زده کړي وي او ګټوره درته تمامې شي. نوره مهمې جملې او مهم موضوعات به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې راوړو. دغه ویډیو او دغه جملې په همدغه ځای باندې بس دي. کوم ویډیو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک او د نورو دوستانو سره شیر هم کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا چې تاسو حضور ته حاضر کوم تر هغې ماته اجازه راکړئ او ښه وخت ولرئ.